السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ چینل پښتو ټیک ته راغلاست باندې انسټال جوړ یاست چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره دبوئ موږ سره هم شیر کړئ د ویډیو کې تاسو ته درې سیټینګونه درکوم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل موبایل سپیډ او همدارنګه د دې حافظه تیزه کړئ. لومړی ټریک دا دی چې څنګه تاسو کولی شئ خپل موبایل سپیډ تیز کړئ. نو سمپل ده رابطه شي سیټینګ ته او لاندې به مینیو ته به راشئ سیسټم او په دې کې تاسو اباوټ فون باز کې ډایرکټ اباوټ فون وي او هلته به بیټ نمبر اوس ځلې کېکاږئ اوس ځلې کېکاږئ تاسو به دلته په خپل پاسورډ خلاص کړئ د موبایل او بېرته به بیټ لاړ شئ او دلته تاسو کتلی شئ ډیولپ اپشن نوی اپشن مثال پکې ایډ شو او دلته به لاندې سکرولینګ وکړئ او راپسې دلته به تاسو کتلی شئ چې د انیمیشن او وینډو انیمیشن ټرانزیشن همدارنګه د انیمیټور د دې د سپیډ چې ده دا به 0.5 کوي دې سره تاسو موبایل سپیډ تیزیږي. په دویم ټریک کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل موبایل حافظه زیاته کړئ او همدارنګه سپیډ یې هم تیزیږي ورسره. نو رابشئ سټوریج ته سیټینګ کې یو دغه د آیکن به کېکاږئ او دې سره تاسو هر یو موبایل کې د یو واغۍ د کلینر وي په هر یو انډرویډ موبایل کې وي نو په دې سره تاسو کولی شئ خپل موبایل جنک فایل چې وایرس وي او دې سره تاسو موبایل سکن کېږي او همدارنګه د موبایل حافظه ورسره ډېرېږي او سپیډ یې هم زیاتېږي ورسره. نو دا وګوره زما مثال په طور 231 MB اضافه شولې او تاسو اوس کتلی شئ چې زما د موبایل حافظه څومره اضافه شوې ده. په دریم ټریک کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ خپل موبایل وایرس یعنې کیش او خپل هغه کوم ایپس چې تاسو یوز کوئ هغه ورسره تیز کړئ د هغه سپیډ او همدارنګه ستاسو موبایل هغه پروسس چې ده هغه به هم ورسره تیز شي. تاسو اوس کتلی شئ په دې کې څومره وایرس ده دا یو 9 MB چې دا ټول وایرس ده. کیش مینز اني وایرس ده په تاسو په دې ایپ کې دا ستاسو څومره یوز کوئ هغومره د دې کیش هم اضافه کېږي. دا رقم تاسو کولی شئ خپل هر یو ایپس کوم چې تاسو ډېر یوز کوئ هغه په دې طریقې سره صفا کړئ. سمپل د یو سیکنډ کې تاسو کولی شئ د دې هغه کیش میمري صفا کولی شئ. نو په دې سره تاسو کولی شئ د خپل موبایل سپیډ او همدارنګه خپل موبایل حافظه هم ډېره کړئ. نو که موبایل مو سلو وي نو دا طریقه ورسره اپلای کړئ نو خپل موبایل به ښه طریقې سره استعمال کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. له دې څخه مو یو جهان مننه.